په ننګرهار جلال آباد ښار کې د صدیق اتل په نوم د یو خصوصي پوهنتون محصل له تېرو 3 میاشتو راهیسې د څپلیو او شپلکو جوړولو کارخانه جوړه کړې چې د یو شمېر ځوانانو پر مټ په ښه کیفیت او ارزانه بیه بېلابېل ډوله تولیدات بازار ته وړاندې کوي. 2 میاشتې کېږي تقریبا موږ دلته سرمایه‌ګذاري تر 80,000 روپیو شروع کړې وه. 80,000 نه الحمدلله زموږ کار اول کې د ورځې 1 درزن 2 درزنه کار و، نو نن الحمدلله موږ د ورځې تر 10 درزنو پورې موږ کار کوو او په 10 درزنو کې موږ سره دلته هلکان چې څومره مصروفه دي د هلکانو لپاره څومره د کار زمینه سازي موږ کړې ده، تقریبا تر 18 کسانو پورې موږ سره دلته فعالیت کوي. په دغه فابریکه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار کولو زمینه هم برابره سوې ده. دوی وایي د طالبانو حکومت دې ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرولو ترڅنګ د پانګوالو ملاتړ وکړي او د کورنۍ تولیداتو بازار موندنې ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي. ځینې ځوانان مسلک نه لري، ناهیلي دي د خپل وطن نه. هو ستونزې شته په وطن کې چې ځوانان ځي هغوی هم ملامته نه دي او د حکومت نه هم دغه هیلې دي چې حکومت دغسې یو لاس رسونه وکړي د خپلو ولسوالو ته او د خپلو ځوانانو مخه ونیسي او دغسې څه کارونه روان کړي، د شرکتونو سره کومکونه وکړي په مؤسسات کې او که هغه دولت ته، نو چې دغه ځوانانو مخنیوی وشي او بار ته هر ځینې ایثار شي. د شرکت ته خو 2 میاشتې کېږي چې موږ راغلی، خو په دې کار کې چې موږ نه شوي 10 کاله کېږي چې د کار کوم دې کار کې، نو په دغه کار کې موږ 2 رقمه کارونه کوو. یو بچه‌ګانې دي لکه د وړو ماشومانو، یو چې دي د ځوانانو دي، نوجوانان چې لږ د هغې څخه غټان دي. نو شکر الحمدلله تقریبا داسې وایي چې د ورځې 6 درجنه کار کوو، 2 اویا جوړې او تقریبا د 600 افغانۍ پورې د ورځې عاید پیدا کوو. زموږ څومره چې دا کارخانه‌داران دي دوی بیا داسې ځان ته یو مفکوره نه لري چې د خپل ځان نه یا د خپل ذهن نه یو شی ایجاد کړي چې د هغه هېوادوال خوښ کړي، او چې یو څوک یو سړی یو ښه مفکوره راوړي، یو ښه ذهن راوړي، هغه د خپل ځان نه یو شی جوړ کړي، چې هغه بیا نور وګوري، نو دا ټول چې څومره دلته کارخانې دي بیا ټول هغه کاپي کوي. د دغې کارخونې د مسؤل په وینا چې د تولید لپاره د لازمو وسایلو نشتون له ستونزو سره مخ کړی او په تولید منفي اغیزې هم کړي دي. دوی وایي که د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه ورسره مرسته وکړي نو د دې توان لري چې خپل تولیدات د هېواد ټولو ولایتونو ته ورسوي. خپل ماشینونه شته دي، د زر ماشین راځي او د دې پریس ماشینونه چې کوم دي هغه راځي، هغه موږ ستونزې لرو، ټول کار موږ په لاس باندې کوو. چېرته موږ سره دولت یا خیریه بنسټونه یا هغه مؤسسات چې دلته فعالیت کوي په ننګرهار کې خصوصا دغه زموږ غوښتنه ده چې موږ سره په دې برخه کې پوره همکاري وکړي چې تر څو وکولی شو موږ په آینده کې یو برانډ جوړ کړو د ټول افغانستان لپاره، بلکې موږ د دې ځینې واردات ورکړو خلکو ته. نن چې موږ صادرات کوو وجه دا ده چې موږ دلته مواد نه لرو، وجه دا ده چې موږ هغسې شونې چې زموږ ضرورتونه رفع کوي هغه موږ دلته په هېواد کې بل خوا په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ ریاست چارواکي وایي ټولو هغو پانګوالو ته چې په دغه ولایت کې پانګونه کوي د هر ډول اسانتیاو ډاډ ورکوي. دلته موږ ټولو صنعتکارانو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله دو کارونه به ښه منظم شکل باندې حل او فصل کیږي. کوم شی نه چې زموږ پورې مربوط وي موږ سره مکمله همکاري کوو، دوی ته ډاډ ورکوو. د ننګرهار صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو د معلومات له مخې چې په دغه ولایت کې سلګونه تولیدي فابریکې په بېلابېلو برخو کې شته چې همهله پکې زرګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمېر تولیدي فابریکو او کارخونو مسؤلینو د رسنیو سره په خبرو کې د برېښنا، ځمکې او نورو امکاناتو د نشتون، لوړې مالیې او د دوی تولیدات ته د لازمو بازارونو د موندنې او ورڅخه د نه استفادې په اړه شکایتونه کړي وو.